د تاریخ یوه پاڼه برگ از تاریخ. قدرمنو اوریدونکو د لرغونو آریایانو د بحث کړکۍ ده او موږ په هر خبرونه کې او یا کله کله په خپل خبرونه کې په لرغوني آریانا کې اوسنی افغانان لټو همداسې نننی بحث هم لرو خو لنډ وي. بله ایوه تاسو ته یو پوښتنه راغلې ده ډېره ښه ده چې دا قدرمنو اوریدونکي دوی اوري خبرونه او پوښتنې راځي. دا ډېره څه پوښتنه دا ده چې آیا افغانستان او آریانا دوه جلا هېوادونه دي؟ یاره فایزه جان ته هم داسې پوښتنې کوې که نه چې سیمټي پوښتنې کوې ډېرې پخې او درنې پوښتنې کوې. دا زموږ اورېدونکي علاقمند دي اوري. وخه راځئ چې موږ د دې پوهانو له نظره دا وڅېړو. زه به یې څه وایم که زه یې ووایم دونه به د ارزښت وړ نه وي. ګروه او عقیدې او څېړنې به د ځینې پوهانو په لنډه توګه زه درته څرګندې کړم. د تاریخي جغرافیا له پلوه اوسنی افغانستان د هماغې لرغونې آریانا سیمه ده. بله یعنې جغرافیا کې همدغه جغرافیا یو وخت آریانا وه او اوس افغانستان. دا یو مسله. انګریز ختیځپوه ویلسون اچ ویلسون دی وایي د لرغونې آریانا بریدونه یا دغه سرحدات کنه د اوسنی افغانستان د بریدونو یا سرحداتو او ساحې سره کټ مټ سمون خوري. یعنی دغه سیمه چې همدا اوس افغانستان ده دا د آریانا هغه اصلي زړی همدا و هماغه وخت کې. ښه دا خو د یو عالم نظر شه چې ده دا څرګندونې کړي دي او دا یې له شپېتو کاله وړاندې دا نظر ورکړی ګورو. ښه بیلیو چې بل یو دانشمند او پوهان ده او تاریخ پوه ده او افغانستان پیژندونکی ده هغه یادونه کوي چې هغه هېواد چې نن د افغانستان په نوم یادېږي هماغه لرغونې آریانا ده. ښه اوس نو یو بل جرمني ختیځپوه ګوت شمیت دا یو ډېر هم تاریخ پوه ده هم جغرافیه پوه ده او هم وګړ پوه ده. دی د لوی آریانا په باب داسې نظر لري. وایي چې آریانا په لرغونو پیړیو کې د ایران د هېواد په ختیځ لوري کې د پروت هېواد یا خاورې نوم دی او څه کوم یو افغانستان. دا ګوره د بل یو پخوانی دانشمند او پوهان نظر و. ښه اوس نو په دې توګه موږ پوهېږو چې افغانستان او ایران یا دا فارس له ډېرو پخوا زمانو نه دوه جلا هېوادونه ول. دا هېڅکله هم یو ځای یو هېواد نه و او بیل بیل فرهنګونه یې درلودل که نه؟ ښه زه قدرمن اورېدونکي او دا د دې برخې علاقمندان او مینهوال زه رابولم چې بعضې لاسوندونه دي دوی دې وګوري په ریګویدا او اوستا کې د پښتنو پاچایانو یادونه. دا یو ډېر مهم اثر ده. دا نږدې 10 کاله مخکې تاریخ پوه او پیاوړي لیکوال او ژورنالیست او شاعر جناب ارواښاد غوث خیبري لیکلی دا کتاب. دا کتاب زه یو ځل بیا یې نوم تکراروم په ریګویدا او اوستا کې د پښتنو پاچایانو یادونه. دا کتاب دی وګوري. په دې کتاب کې د نړۍ د بیلابیلو پوهانو او دانشمندانو نظریات ګروه اوندونه هلته راغلي دي. په کوم باب؟ په هغه باب چې فایزه جانې تاسو پوښتنه وکړله او د قدرمنو اوریدونکو پوښتنه مو راوړله چې آیا اوسنی افغانستان او آریانا آیا دا یو هېواد و که بیلابیل؟ نه دا بیلابیل هېوادونه نه ول. دا یو هېواد فقط دا نوم یې تغییر کړی ده. البته یو توپیر شته چې په لوی آریانا کې ځینې نورې سیمې هم شاملې وي. یعنې د
اوسنی تاجکستان او ازبکستان ځینې سیمې پکې ګډون درلود شامل وي د اوسنی پاکستان ځینې برخې پکې ګډې وي او د اوسنی ایران ځینې برخې پکې ګډې وي دا د آریانا برخې وي اما زړه همدغه اوسنی افغانستان هیله ده چې دا برخه هم د قدرمنو اوریدونکو خوښ شي لبامي بدخاره پاسه د نوروز د سحر باد پسرلی د عشق را